السلام علیکم ګرانو مینوالو امید لرم چې روغ جوړ به وي او د ژوند په مزو کې به وي نو ویډیو کې درته هرکلی نن به موږ تاسو ته ویډیو کې خیو چې د اسماعیل خان سره تعلق لرونکي پولیس وانه بم بلاست شوی د پس واجب باندې بلاست شو د وجه سوا مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ چینل کته زموږ په چینل نیو وي نو زموږ چینل سره سبسکرایب او بل آیکن هم دباو کړئ چې زموږ کومه ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر درسي او د تازه معلومات نه تاسو زر تر زر خبرېږئ د تازه خبر مخه تر غلې دی چې د اسماعیل خان سره د پولیس په गाड़ी باندې بم بلاست شو چې پاغي کې درې کسان شهید شول او دوه پکې زخمین دي او شهید کې دوه کسانو تعلق ته کرک سره دی او یو د بلو سره تعلق لري او په دوه کې 15 کسانو کې یو عیسائی هم هو چې هم پکې شهید شول او د مرګرو دا خبر مخه تر غلې دی چې آیا د پولیس باندې حمله د دوه کلی خلکو کا ځکه چې دی خلکو د پولیو نه منلي او ماشومان له خپل پولیو کترې نه ورکولي د دې په وجه چې پولیس ورته په زور باندې پولیو کترې ورکولي او د دې خلک اخر مجبور کړل دي چې په پولیس باندې حمله وشي نو د خلکو دا فیصله وکړه او دی ورله بم کې خود او د پولیس ګاډي په ورتیر شنو دا بلاست شو او د پولیس ډیر زیات پکې تاوان وشو چې باغی کې درې ځوانان په غصد باندې شهید شول او دوه کسان زخمی دي او هغه زخمی حالت کې هسپتال ته راوړل د دې واقعینه بعد بیا پولیس ډیر زیات نپری رااله او د خلکو سره دا خبرو وکړه چې آیا تاسو دومره ظلم ولې وکړو چې زمونږ 15 کس درې پکې شهیدان او دوه پکې سخت حالت کې زخمی تاسو دومره تاوان مونږ ته ولې راکو او زمونږ کسان مو ولې شهید کړل نو تاسو که زمونږ سره پیله خبره کړې وي مونږ به تاسو خبره منلې وي ګورو که زمونږ ویډیو مو خوښ شوی وي نو زمونږ چینل سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته زر تر زر زمونږ تازه ویډیوګانې دررسي والسلام